د سورة زاریات درویشتم نمبر آیات شپږشتمه سپاره اخیری پاڼه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين. مخکې الله پاک د کافرانو حالات ذکر کو چې دوی د قیامت نه په شک کې پریوتي او په قول مختلف کې دي او دوی په غفلت کې وده پراته دي او دوی به په دوزخ باندې یوم هم علی النار یفتنون وسوځول شي. او بیا د متقیانو حالات ذکر کړ چې دوی به په جنت کې او جنت کې چې الله څه ورکوي کم نعمتونه دوی به اخلي او خوشحالۍ سره به استعمالوي. او بیا د جنتیانو صفتونه ذکر کړ چې دوی ځکه جنت ته لاړه چې دوی دنیا کې نیک کارونه کول او د شپې به خوب کم کو او د پیشنمي وخت کې به استغفار غوښتو او په خپل مال کې څه حصه فقیرانو له مختص کړې وه. اوس الله پاک د دغه کفارو چې کم ذکر وشو اجمالي د دې یو نمونه ذکر کوي. د مؤمنانو ذکر یې وکړو د کفارو. اوس الله د دې دواړو ډلو ذکر دلته کوي. د مؤمنانو یو مثال ذکر کوي لکه ابراهیم علیه السلام او لوط علیه السلام ذکر دلته کیږي او کفار د هغې قومونه چې کومو چې هلاک شو د هغې ذکر هم کوي. ابراهیم علیه السلام خو مشهور پیغمبر دی په اولو العزم په شپږو هغه اوچتو پیغمبرانو کې دی او د ده ټول نسیه او اولاده الله پیغمبران که او قرآن کې ډیر زیات اوصاف الله ذکر کړي. د ده وراره لوط علیه السلام دام پیغمبرو. کله چې ابراهیم علیه السلام د خپل پلار آزر نه او د نمرود نه بیلیدو او ورته ویل چې ستاسو شرک دی تاسو ته مبارک یو کفر زه د الله دپاره هجرت کوم نو دا ورارم ورسره شو لوط علیه السلام او دیم په خپل تره باندې ایمان راوړی او په ټول عراق کې او ټوله نړۍ کې یوازې دغې وراره په ابراهیم علیه السلام ایمان راوړی او یوه خپله بیبي وه ساره هغې هم پرې راوړی و. درې واړه روان شو عراق نه روان شو د شام په طرف. کله چې یو ځای ته ورسېد الله ورته ویل چې دا وراره دې ځان نه بیل که دلته یو ښار دی سودم ښار وله وایي د هغې اوسېدونکي ټول نااهله او فاسد او ناولي خلک دي هغې ته دې دا وراره ولېږه دا به د هغوی پیغمبر شي د هغوی اصلاح به وکړي او ته به شام ته لاړ شي د هغې خلکو اصلاح به وکړي ځکه پیغمبرانو کار د الله د مخلوق اصلاحي. نو لوط علیه السلام او تره وراره پردي ملک کې روان دي او دلته دواړه سره جدا شو د الله په امر. لوط علیه السلام د سودم ښار ته لاړو او ابراهیم علیه السلام شام ته لاړو. لوط علیه السلام هغه قوم ته ډیر دعوت وکړو خو نه منل. ډیر فاسد قوم او په سر د ځمکه داسې خبیث قوم بل نه دی تیر شوی. قرآن کې الله پاک وایي چې چرته خراب کارونه و ټول په دوی کې موجود و. لواطت پکې دا دوی ایجاد کړی ما سبقکم بها من احد من العالمین. الله وایي دې نه مخکې هیچا هم دا کار نه و کړی. او دارنګې چې څومره ګندګیري و ټوله په دوی کې موجوده وتأتون فی نادیکم المنکر او کانت تعمل الخبائث. قرآن کې الله وایي خبیث کارونه به کول. لوط علیه السلام ورته به خدای خبر چې څومره زمانې ورسره تېرې کړي واده م عملته وکړو یوه ښځه یې وکړه خو ښځه هم د قوم په طرف وه چې دې به ویل چې دا څه فاسد قوم دی. ښځې به ورته ویل ته به خرابې ولې به زما قوم خرابې. نو ښځې هم په ایمان رانوړو کافره دنیا نه لاړه. نو اوس الله دلته دا قصه بیانوي چې لوط علیه السلام چې ډېرې زمانې تېرې کې په ټول قوم کې په هیڅ چا ایمان رانوړو هیڅ چا. ګوره هلته وایي چې الله وایي یو د مسلمانانو د یو کور نه بغیر پکې بل یو هم نه و. یو کور د همده خپل کور ښیي داسې نه چې ګنې بل مسلمان کور پکې نه و. نو بالآخره الله فیصله د عذاب وکړه ملایکې یې راولېږلې
او ملایکې داسې رالی چې مشر جبرائیلو او نور ملایکې ورسره وي 8 ملایکې وي الله ورته ویل اول به ابراهیم خلیل الله ته ورشئ شام ته هغې ته به زیری ورکوي د اسحاق علیه السلام چې الله به بچی درکوي زوی او بیا چې کله هغې نه فارغه شئ لوط علیه السلام له به ورشئ او دا ځمکه به پې په بله واړوئ د هغې قوم باندې نو دا ملایکې اول ابراهیم علیه السلام ته رالی دلته الله دا قصه بیانوي ابراهیم علیه السلام ته رالی خو د انسانانو په شکل کې پوه نه شو چې دا ملایکې دي 8 کسانو ابراهیم علیه السلام د حجرې دروازه به خلاصه پرته وه بس چې څنګه کېناست ابراهیم علیه السلام یې دارمدار وکړو چې ولا مسافر ناشنا مېلمانه دي په خیر رالی ښه رالی الله وی لږ وخت لا نه و تېر کړی چې کور ته لاړو ورید شوی سخی ورته راوړو په اخور یې سخی ولاړو دا د ده لوی سخاوت و ګنې 8 کسانو له څوک سخی چېرته حلالی او ورته ورید کړی او مخکې ورته کېښو هغوی لاسونه داسې وروسته که ملایکې خو خوراک نه کوي وی ولې نه خورئ او تاسو خو ناشنا غوندې قوم ماته ښکاره شوئ نو بیا هغوی ورته وویل چې موږ انسانان نه یو چې خوراک وکړو موږ د رب د خوا نه راغلي وو او تا ته زیری درکو د بچي د اسحاق علیه السلام او بیا یو قوم ته ور روان یو هغوی باندې چې دی د تیږو باران ورو او د هغوی د هلاکت فیصله راغلې ده نو دلته یې بیبي ولاړه وه هغې رامنډې کړي او مخله الله وایي یو څپېړه ورکړه دا ښځې چې ناشنا شي وګوري داسې یو مخله وایي میراته دې شم دغسې یو اصطلاح ده د دوی نو دې بیبي دې مخله څپېړه را خلاصه کوئ زه به بچی راوړم ما خو ځوانۍ کې نه دی راوړی شنډه ومه چې یو چا ځوانۍ کې نه یې راوړی 20 او 25 کلنۍ کې نو بیا په څه کم 100 کلنۍ کې به یې څنګه راوړي اوس خو زړه سپین سرې ما جبرائیل امین ورته ویل غذالک قال ربک دغسې ستا رب ویلی دي دا به کېږي دې کې تعجبات مه کوه دا فیصله شوې ده په اسمان کې نو بیا ور روان شو د لوط علیه السلام قوم پسې ورله او الله دا واقعه دلته بیانوي هل اتاک آیا راغلی ده تا ته پیغمبره حدیث ضیف ابراهیم هغه قصه د مېلمنو د ابراهیم علیه السلام آیا تا ته د ابراهیم د مېلمنو قصه راغلې ده یعنې دې نه ته خبر شوی قرآن کې المکرمین داسې مېلمانه چې ډېر عزتمند و ځکه ملایکې وي نو هغوی نه نور عزتمند به څوک اذ دخلوا علیه کله چې دا مېلمانه راننوته په ابراهیم علیه السلام یو ناڅاپ فقالو ورته ویل سلاما پتا د سلام ابراهیمه قال هغه ورته جواب کې ویل سلامون یعنی علیکم سلامون پتاسو دم سلامی دا سلام ګوره د ملایکو د پیغمبرانو طریقه دا السلام علیکم او جواب ورکول ضرور دی سلام اچول سنت دی او جواب ورکول واجب دی بعضې چاله چې السلام علیکم درته په خیر رالی دا صحیح نه ده وایي وعلیکم السلام او قوم منکرون تاسو خو یو قوم یی ناشنا ویل تاسو خو ناشنا قوم یی او یا دا چې دا خبره زړه کې پټه وساتله په خولې اظهار ونه کړو چې داسې وله ولید چې ناشنا غوندې خلک نابلدم دي د بل ځای بل رقم ښکارېده لکه دلته اوس چې موږ یو او د بل ملک خلک راشي د ملکونو رنګونه او اندازه او لباس کې فرق وي که نه د بل مملکت خلک چې راشي نو موږ ویو چې دا خو ناشنا خلک فراغ الی اهله نو ورغه ابراهیم علیه السلام خپل کور ته دا ورته نه وایي چې ډوډۍ م خوړلې چای راوړم تیشه کوم نه نه ست نشته راسن سخي سړی و فراغ الی اهله نو ورغه خپل کور ته فجاء راوړلو بعجل سمین یو سخی څرب سمین څرب بل ځای کې راځي بعجل حنیذ حنیذ معنا ورید شوی او سمین معنا څرب چې کوم هغه ښه سخی و همغه یې پکې ولیدو او فقربه الیهم نو دا سخی ورنږدې کړو دوی ته ورید یې کړلو یا به یې سیخانو کې ورید کړی یا به یې کړیانو کې هره طریقه چې وي خو ورته یې رانږدې کو قال ورته ویل الا تاکلون صاحب ولې نه خورئ هغوی ته لاس ونیولو ملایکې خوراک نه کوي او خو نوراني مخلوق دی ولې نه خورئ دلته حافظ ابن قیم رحمه الله په جلاء الافهام کې د ابراهیم علیه السلام د سخاوت هغه صفت کړی چې دا دومره لوی سخي و په عربو کې دی په ابو الضیفان باندې مشهور د مېلمنو پلار ابو الضیفان د مېلمه بغیر به ډوډۍ نه خوړه د مېلمه بغیر به ابراهیم علیه السلام ډوډۍ نه خوړه او علامه ابن جوزی لیکلی وایي دا دومره لوړ شخصیت و کانا نفسه للرحمن د ابراهیم علیه السلام خپل ځان هغه الله ته سپارل شوی و
ځان یې الله ته سپارلی و و ابنه للقربان او زوی قربانۍ له سپارلی و په زویم چاړه راکش که د الله په مینه کې و ماله للضیفان او مال ټول د مېلمنو په مخ کې پروت مال د مېلمنو زوی د قربانۍ او ځان یې الله ته سپارلی و دا امره لوی شخصیت حافظ ابن قیم پکې 18 وجې د سخاوت دلته ذکر کړي دي چې یو دوه درې درته زه ویمه یو دا وایي چې کله دا مېلمانه راله اذ دخلوا علیه یو ناڅاپه ورننواته دې نه معلومیږي چې ټک ټک او دا شی نه و د حجرې دروازې به بړنګې پرتې وې دا کم چې لوی خلک یې مېلمه دوست هغوی حجرې پرتې او بعضې خلک ډزې او ډزې څوک دې په کار دی نشته و وده دی او چېرته تللی و ماله ووایه څه کار دی دی ماشومان به وځي راننوځي داسې نه و اذ دخلوا علیه یو ناڅاپه ورننواته ځکه ملایکو له معلومه وه چې دا حجره د مېلمنو حجره ده دلته مېلمانه راځي یو دا فقالوا سلاما قال سلام دې کې مې ابن قیم صاحب لیکلي چې د ملایکو نه د ابراهیم علیه السلام سلام غوره و خو هغه اصطلاحي نحوي خبرې دي هغه دا چې سلامن منصوب دی مفعول مطلق دی جمله فعلیه ده او سلامون مرفوع دی مبتدا او خبر دی جمله اسمیه ده او جمله اسمیه کې تاکید د فعلیې نه ډېرې یعنی د ابراهیم علیه السلام سلام د دوی نه غوره و هغه طالبانو ته موږ ویو او بله وجه دا ده چې فراغ الی اهله سمدستي کور ته لاړو پوښتنه یې ترېنې ونه که موږ خو مېلمه له ویو که نه ډوډۍ دې خوړلې بعضې شرمګیره مېلمه یې وایي او خوړلې مې ده بیا کار څومره ولی چې خو خوره وخوره بیا نه خوري هغه یو وارې چې پښتون او انکار وکړي بیا یې نه خوري نو دې ته نه دا پوښتنه مو ونه کړله او بعضې خلک وایي چای راوړم که تیشی راوړمه پاکستانیانو به ویل تورې چای راوړم که شنې راوړم که شربت راوړمه نو موږ به ورته ټول راوړه که نه څه منځ کې خو ممانعت سره نشته دی نو یو دا چې کور ته ورغې او سمدستي فجاء بعجل سمین دا فی دپاره د وصل راځي زموږ کتابونو کې لیکلي چې ننوت او دستي دی ورته حلال کو کېښوده بله دا فقربه الیه مخې ته یې ورنږدې کوربه به دا مجموعه د مېلمه مخې له لږه ورنږدې کوي د احترام دپاره او څلورمه ده فقال الا تاکلون پوښتنه هم ترې وکړه ولې نه خورئ نو باید وایي کوربه مېلمه ته ووایي چې وروره وخوره چې لاس نیسي یا دغه کې ته ولې نه خورئ او ډارې ولې هم نه ویل چې وخوره امر غوندې ونه کړو ولې نه خورئ نو هغوی ورته وویله ښه نو چې ویې پېژندې چې ملایکې دي نور وجوهات هم هغه ذکر کړي فاوجس منهم خیفة نو پټه کړله ابراهیم علیه السلام د دوی نه یره زړه کې یره احساس که ځکه هغوی کې دا رواج و عربو کې هغه زمانه کې چې چا به د چا ډوډۍ نه خوړه د هغې مرګ پسې به راغلی و هغه ډېر غیرتي خلک و چې د چا مرګ پسې به ورغی بیا به یې د دې ډوډۍ نه خوړه د هغې چای به یې نه څکلو اوس خو وروره پانتاګانې بوتل هم په سر راوړی ډس سړی م ولي ډوډۍ او چای هم ته نه وخوري زار و مرګ هم وخوري بیا سړی م ولي اوس خو غیرت نشته که نه خلکو کې هغوی کې دا غیرت و نو چې د چا مرګ پسې به راغلي و د هغې چای او ډوډۍ به یې نه څکلو نو چې کله یې ونه خوړه ابراهیم علیه السلام ویل ولا چې دا خو لکه چې مرګ پسې مې نه راغلي فاوجس فی منهم خیفة نو پټه یې کړله د دوی نه یاره قالو دوی ورته ویل لا تخف مه یریږه هغوی ته به د ده د یرې اظهار شوی بعضې وخت کې سړي ته د انسان د نفسیاتو نه یو خبره ښکاره کېږي ښه بنیادم ته چې وګورې دې مخ ته او بیا خو ملایکې وې د نفسیاتو نه د سړي خفګان او خوشحالي ښکاره کېږي چې دا خفه دی او دا خوشحاله ځکه یې ورته لا تخف ګنې عالم الغیب خو نه وې وبشروه او زیر ورته ورکو بغلام علیم په یو بچي پوی باندې ویل موږ راغلي و تا ته به الله اسحاق علیه السلام بچی درکوي نو چې دی ښځې واورېدل کور نږدې و راله ساره بیبي فاقبلت امرأته نو را مخامخه شوه ښځه د ده فی صرة په چغې په تیز اوازونو کې وی زما به بچی کېږي په دې زمانه کې فصکت وجهها نو وی وهلو خپل مخ وقالت وی ویله انا عجوز عقیم زه خو یوه بوډۍ ما شنډه دلته پکې انا مقدر دی زه خو یوه اول خو عجوز یم بوډۍ ما د څه مفسرینو لیکلي د یو کم 100 کالو وه نو د یو کم 100 کالو ښځه او بل دا چې عقیم ځوانۍ کې م شنډه ومه چې ځوانۍ کې چا بچی نه راوړی قالو جبرائیل علیه السلام او ملایکو ورته وویل کذلک قال ربک دارنګې ستا رب ویلی دي الله چې څه کوي هغه کوي دې ته نه ګوري چې کوم عمر کې دا شنډه ده انه یقینا د الله چې دی هو الحکیم او د حکمت خاوند دی العلیم او پوی دی نو دا زیری خو ورکو
اوس ورته ابراهیم علیه السلام وایي ښه دا زیری خو م راکړو خو داسې معلومیږي چې دا بچی د زیری د ماشوم دې نه بغیر تاسو کوم بل مهم کار پسې راغلي یئ ځکه ابراهیم علیه السلام هم د هغو اندازه معلومه که چې د غصې او د قهر انداز یو څنګه راغلی مقصد هم څه دی قال ابراهیم علیه السلام ورته ویل فما خطبکم ایها المرسلون څه حال دی ستاسو ای ملایکو ای استازو د الله مرسلون استازو ته وایي ستاسو څه شان دی څه کارم دی قالو دوی ورته ویل انا ارسلنا الی قوم مجرمین موږ رالیږل شوي او د الله د خوانه یو قوم مجرم ته یو لوی مجرم قوم دی چې په ځمکه باندې دومره لوی مجرم قوم بل نشته او موږ دې دپاره راغلي و لنرسل علیهم چې را وورو په دوی باندې حجارتن تیږي من طین د خټې نه جوړې شوې د خټې نه دا مطلب لکه پخې خښتې غوندې دا خټې به په اور پخه شي لکه د پخې خښتو ډکرې تیرې تیرې دا پې باندې را وروخه داسې جوړې شوي مسومتن چې هغه کاڼي نشاندار شوي دي په نښه شوي دي عند ربک ستا د رب په نیز باندې للمسرفین مشرکانو ته نشاندار شوي دا مطلب په هر یو کاڼي به د لوط علیه السلام د قوم د سړي نوم به پې لیکلی و په هرې تیږه به یې نوم لیکلی و او خاص هماغې پسې به ورتلو هر ځای کې به چې و بره نه داسې تیارې لیکل شوي را روان و نو چې کله ورته دا ابراهیم علیه السلام ته یې وویل هغه سره د وراره فکر پیدا صورت هود او نورو ځایونو کې وایي چې ابراهیم علیه السلام ورته ویل چې ان فیها لوطا هغې کې خو زما وراره دی که نه لوط علیه السلام ځان سره غرق نه کوي هغه ونه وهیه خو زما وراره دی او بل هغه خو واحد سړی و چې په ما باندې ایمان راوړی و نو ملایکو ورته ویل نحن اعلم بمن فیها موږ له ښه معلوم دی چې څوک هلته دی هغه به موږ بچ کوو د عذاب نه خو یوه ښځه د بوډۍ هغه به ورسره راګیرو هغه به هلاکو نو ابراهیم علیه السلام ورسره باس شروع کو باس یې ورسره شروع کو یاره تیر شئ یو خیر دی پیغمبر خو ډېر رحمدلی که نه نو بیا هلته ورته الله وایي موږ پې غږ وکړو یا اعرض عن هذا یا ابراهیم اعرض عن هذا دې خبرو نه تیر شه انه قد دا ورته جبریل امین ویل په زشته باندې چې هغې زارینې شروع کړي چې خیر دی او خیر دی ویل یا ابراهیم اعرض عن هذا دې کار نه تیر شه دا شفاعتونه اوس مه کوه انه قد جاء امر ربک ستا د رب فیصله راغلې او دا قوم هلاکیږي نو بس مخخه یې واغسته او پسې ورله مسومة عند ربک للمسرفین الله ویل ته ورورسېدله دلته اجمالي قصه د تفصیلي نورو ځایونو کې قرآن پاک کې تېرې شوي فاخرجنا من کان فیها نو موږ وویستل هغه څوک چې په دې کلي کې اوسېده من المؤمنین د مؤمنانو نه کوم چې مؤمنانو هغه هم ترې وویستله یاره څومره مؤمنانو څومره خلکو ایمان راوړی الله وایي فما وجدنا فیها موږ ونه لیدلو په دې ټول ښار کې غیر بیت من المسلمین غیر د یو کور د مسلمانانو نه هغه هم د لوط علیه السلام کور هغه هم یو کور کې یوه ښځه هغې کې هم کافره وه یعنې د ده بچي چې و د لوط علیه السلام لورګانې وې او زامن به هم امکان ولري چې و دغه مسلمانانو او لوط علیه السلام خو هسې پیغمبر و د یو کور د مسلمانانو نه بغیر پکې نور مؤمنان موږ ونه لیدله وترکنا فیها نو بیا پې الله کاڼي ورولو ص الله وایي وترکنا فیها او موږ پرېښودلو په دغه کلي کې آیتن د قدرت یوه نښه دا د قدرت یو سبق و آیتن دا یو درس عبرت و للذین هغه خلکو ته یخافون العذاب العلیم چې څوک یریږي د دردناک عذاب نه څوک چې د الله د عذاب علیم نه یریږي بس دا ورته یو لوی درس عبرت دی دې نه د عبرت والي داسې کارونه دې نه کوي کوم چې د لوط علیه السلام قوم کول د لوط علیه السلام قوم یو خو کافر مشرک و الله او رسول بالکل نه منو آخرت بالکل نه منلو یو د دې سره پکې لواطت ډېر زیات و لواطت خو ډېر قبیح مرض دی ډېر بدترین لوی جرم او لویه ګناه ده امام ابو حنیفه رحمه الله به فرمایله او ځینې خلکو دا قول عبدالملک بن مروان ته منسوب کړی چې دا مسلمان بادشاه و هغه به ویل که چرته قرآن شریف کې ما د لوط علیه السلام د قوم دا قصه نه وی لوستې او الله نه وی رالیږلی ما به دا نه منلی چې دا کار به څوک کوي زما عقل به دا نه منلی چې داسې غلط کار به هم څوک کوي او هم جنس پرستی چې ورته وایي خو وایي چې چونکې قرآن کې ذکر شوي نو ما اوس ومنله چې او داسې رزیلان دې دنیا کې تیر شوي داسې خبیثان چې هغه لواطت کوي او دا شی نه کوي د لواطت ټول مقدمات په شریعت کې حرام دي د دې اقسام علماو ذکر کړي کتابونو کې ټول مقدمات
یعنی د کوم شي نه چې دا را پیدا کېږي هغه مخکې مقدمات چې ورته ایښودل کېږي ټول حرام دي. نو په دې وجه باندې دې کې ډېر احتیاط پکار دی. دا ګوره داسې عذاب چې په دې قوم راغلی په ډېرو قومونو عذابونه راغلي، خو دلته خو الله اجمالي ویله، تفصیل بل ځای کې داسې دی چې فجعلنا عالیها سافلها، الله وایي دا بره طرف د ځمکې مې لاندې کو، جبرائیل امین چې وزر داسې ورلاندې کو، احادیثو کې راځي پورته یې اوچت کړلو لکه هغه چم چې بیلچه کې دی کانوالي، دومره اوچت کو چې د چرګانو اذانونه وایي په اسمانونو کې ملایکو واورېدل او دا هغه مخه یې داسې را سرچپه کو او بیا پې هغه د خښتو غوندې تیږې پې راشول شي او ټسار یو پړ مخې پراته و، ټول په ډېر بد حال پراته و، ټول الله تباه ځکه چې دا کار یې کو. سپي به یې جنګول، د سپو جنګول د دې ایجاد هم د لوط علیه السلام قوم کړی، دا سپي جنګول نه بله ورځ مې رادونه واورېدل ومینې وایي په جلال آباد کې د خیره ټول ملت ته مبارکي ورکو چې یو نوې میله جوړه شوه د سپو جنګولو. سبحان الله دا بل ایجاد شو د خیره. نو دا سپي جنګول چې دي او سپي دا جنګول دام حرام دي. د سپي ساتل په 3 صورتونو کې روا دي، کتابونو لیکلي بالټول ناروا دي. یو د پیرې دپاره چې سړی غلو دپاره ساتي چېرته غله رانیشي یا پیره دا روا دی، دې ته کلب الحراست وایي زموږ کتابونو کې د پیرې سپی. او دویم ته کلب الماشیه وایي د رمې سپی چې دا کوچانې میږو دپاره چې لیوه ونه خوري دا هم روا دی. او دریم ته کلب الاستیاد وایي د ښکار سپی، سپي باندې ښکار روا دی، قرآن پاک کې الله ذکر کړی دی. دې دریو نه بغیر د پیرې د رمې او د ښکار دې نه بغیر جنګولو یا نور دغې دپاره سپی ساتل ښه نه دي. چرګان به هم جنګول د لوط علیه السلام قوم، او دام حرام دی ځکه چې یو بل سره ووایي وینې پې روانې یا خو بې زبانه شی دی، عذاب ورکول شو، یو قسم ته وخت عبس کول شو. او د پنجاب او لاور کې دا کوي جوارې پې باندې ږدي پیسې. او دارنګې په لارو کې به ناستو مسافر به تېرېده ورپورې ټوکې مسخرې او چټاکې او شپېلې وتأتون فی نادیکم المنکر، بل لواتت به په عام مجلس کې کو زناورو داسې وحشیانو غوندې خوی لرلو. الله وایي غرق مې که. دا خو یو قوم لنډ لنډ د څو واقعات الله هلته اجمالي بیان کړي. وفي موسی او د موسی علیه السلام په قصه کې درس د عبرت دی. اذ ارسلناه کله مې چې ولېږلو الی فرعون فرعون ته بسلطان مبین په دلیل واضح سره، ځکه معجزې ورته وړاندې کړي چې امسا به یې وغورځوله لوی خامار به ترې جوړ شو. او دارنګې تورات نور دغه یې ورته راوړه دلایل. نو فرعون ته چې دا واضحه دلایل وړاندې که هغه څه چلو ویې منل. الله وایي فتولا برکنه، واوښتلو فرعون د دنه برکنه سره د ټول قوت نه، یعنی ټول پارلمان او وزیران او ټول کابینه چابونه منلو، ټول د موسی علیه السلام نه واوښتله. وقال وی ویل ساحر دا جادوګر دی او مجنون یا لیونی دی، یا خو جادوګر دی د امسا چې غورځی او مار ترې جوړېږي، او یا دې بیا دوه لاسې رڼا کوي د برق غوندې، او یا لیونی دی اوتې بوتې وی. فاخذناه الله وی فرعون مې راونیولو وجنوده سره د لښکرو نه، فنبذناهم ورننه مې ایستل فی الیم په دریاب کې، وهو ملیم په داسې حال کې مې غرق کو چې دی ملامت او راته. الله وایي دا ونه وایي چې ولا غریب سره ظلم وکړو، الله ولې غرق کو؟ الله وایي په داسې حال کې دا واو حالیه دی، په داسې حال کې مې غرق کو چې دی ملامت او ماله، ځکه زما پیغمبر ونه منلو او داسې خو نه کلونه کلونه ورته هغې دعوت وکړو. بل قوم وفي عاد الله وایي په عادیانو کې هم درس عبرت دی موږ او تاسو له. اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم، کله مې چې راولېږلو په دوی باندې یو وسیله سپیره. او عادیانو ته الله هود علیه السلام رالیږلی و، حضرت هود علیه السلام، هغوی هم ډېر طاقت کې قوم و، دومره قوي و مفسرینو لیکلي چې یو نیلګي له به یې لاس ور واچو د نیلو سره به یې راویستو د ځمکې نه، لوړ دنګ طاقت کې و، داسې به یې چې ونې ته لاس واچو د پاس بنجه خو نه به یې چې ونیوله د لښتو نه شړک به یې ورکړو د بیخه به یې راویست. نو هود علیه السلام ورته دومره طاقت، او غرونو کې به یې دا قلاګانې جوړولې، وتنحتون من الجبال بیوتا، آبادین او لوړې لوړې قلاګانې جوړې کړې وې، او هغې کې به ناست او لاندې به یې مسافرو پورې ټوکې ټکالې، او مست او عیش والا خلک وو، باغونه ډېر وو، چینې ډېرې وې، او پریمانه دنیا الله ورکړې وه. نو هود علیه السلام چې ورته دا ټول تبلیغونه وکړو، اخر یې ورته ویل چې الله به م غرق کړي، ویل من اشد منا قوه، موږ نه به طاقت کې بل څوک چې به موږ غرق کوي. نو الله پاک وایي هغه مې همداسې راونیول، د هغې بیان الله کوي. فاخذناه
وفي عاد ارسلنا عليهم الريح العقيم سپیره هوا پې باندې راله دا داسې تیز بادو چې 8 ورځې او 8 شپې پې باندې لګېدلی او صورت الحاقه کې الله بیان کړی دی ما تذر من شیء دې باد به نه پرېښودلو یو شیم اتت علیه چې دا باد به پې ورغې الا جعلته کرمیم مګر هغه شی به یې داسې وګرځو لکه میده شوې خاورې او یریخه داسې به یې کو یو عادي به یې اوچتو داسې بره او روایتو کې راځي چې سر به یې لاندې خپې به یې بره وي او په ځمکه به یې ډز ورته ورکړو بس ځای په ځای به کوټونه به یې م رایسته هر څه میده میده کړله وفي ثموده سمودیانو ته الله صالح علیه السلام را لېږلی او تفصیلي واقعات یې مخکې قرآن کې تیر شوي دلته اجمال الله راخلي او په سمودیانو کې هم سبق د عبرت پروت دی اذ قیل لهم کله چې ورته وویلی شو د پیغمبر د خوانه تمتعوا حتی حین ژوند تیر کوئ په دې دنیا کې یو وخته پورې الله نه منئ نو یو څو ورځې وخت تیر کوئ او بیا به پوه شئ تاسې فعتوا عن امر ربهم نو دوی سرکشي وکړه د امر د رب نه سمودیانو پیغمبر ته وویل صالح علیه السلام ته چې ډېرې خبرې دې راته وکړې یا صالحو ای صالحه تا خو موږ له ډېر بیانونه وکړه که ته پیغمبر یې رښتې نو زه موږ درنه یو معجزه غواړو د تیږې نه راته اوښه جوړه کړه چې موږ هغه وګورو نو صالح علیه السلام 2 رکعته لمونځ وکړو او الله ته سوال وکړو جبریل امین راغی ول دې تیږې له اشاره وکړه چې اشاره یې ولو که الله پاک د تیږې نه اوښه راویسته قرآن پاک کې دا د ناقة الله او ناقة صالح د دې واقعه ډېر راغلی او هغې سره بچی او بیا ورته وویل الله پاک هلته یو حوض تعالی و چې یو ورځ به دا وبسکي یو ورځ به ستاسو مالونه او ټول قوم به دا سطلونه او دا دیګچې راوړوله به ایښي و د چینو غوندې به ترې شوده روانو لوشلو ته هم ضرورت نه ټول قوم ته دا شودې ورکولې بالآخره هغوی کې یو بدماش و هغه راولګېدو قدار بن سالف نوم و قدار ابن سالف قرآن کې ورته بدبخته ویلی شوی 10مه سپاره کې اذ انبعث اشقاها کله چې په لوی بدبخته را پاڅېدو او هغه اوښه یې زخمي کړله او بیا یې مړه کړله شهید یې که نو بیا الله هغوی هم ټول غرق که نو دوی نافرماني وکړله عن امر ربهم د امر د رب نه فاخذتهم الصاعقة ونیول دوی لره یو تندر یو تیز کړنګ شو پې تندر راغی چغه شو وهم ینظرون او دوی یو بل ته لیدله داسې لیده چې عذاب پې راغی الله وایي کله چې پې د عذاب راغی ځمکه هم خوځېده او بره ناور کړنګارې او د تندرونو یو بل پسې فما استطاعوا من قیام نو دوی بیا طاقت نه لرلو د ودرېدلو الله وایي داسې مې غرق که چې بیا پکې د ودرېدو قوت نه و چې ولاړ وې په ګونډو باندې و څوک پراته و بلکل د ځای نه نشو خوځېدی وما کانو منتصورین او نو دوی موږ نه انتقام اخیستونکي الله وایي ما نه یې بدله هم وانغسته الله نه به څوک بدله والي ځه دنیا کې خو به انسان نه بدله والي او الله وایي وما کانو منتصورین او نو دوی موږ نه بدله اخیستونکي او نه دا زور رسېدو چې بیا مقابلې له جګ شوی د ځای نه نشو جګېدی لږ خلک خو نه و که نه غونډ قوم و لکه دې ځای نه مثلا الله دې نه کي تر هغه کابل یا بدخشانه پورې د انسانان ټول پراته وي 17 پراته نو صالح علیه السلام چې کله ټول مړه شو داسې پرې راغی او ورته ودرېدو داسې پکې روانو دې مړو کې 17 پراته الله قرآن کې وایي ورته وویله یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربي مړو سره خبرې کوي ای قوم ما خو تاسو ته د خدای احکام در ورسول یا دا چې د پیغمبر خبره خو مړي اوري او یا د حسرت او ندامت دپاره ورته ویل ای قوم ما خو درته د الله احکام در ورسول ونصحت لکم او تاسو ته مې ډېره نصیحتونه وکړه ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تاسو نصیحت والا نه خوښوئ نو ما سره تبه نه لګېدله تاسو خو فاسق خلق خوښوئ نو الله داسې حال در باندې راوړلو نو الله وایي بې طاقت نه لرو د ودرېدو او نه دوی انتقام اخیستونکي و وقوم نوح او اخر کې د نوح علیه السلام قوم من قبلو چې دا د ټول نه مخکې تیر شوی دی نوح علیه السلام د ټولو پیغمبرانو نه مخکې تیر شوی د آدم علیه السلام نه وروسته نو الله وایي د نوح علیه السلام قوم دې 9.5 کاله تبلیغ قوم ته کړی دا ټول واقعات الله موږ ته د عبرت دپاره ذکر کوي چې دې امت باندې ما لویه مهرباني کړې د مخکې امتونه مې ټول لتاړ کړي چې د پیغمبر یې نه ومنلې او دا امت چې دی داسې عمومي عذاب پې الله نه راوړي او قوم د نوح علیه السلام من قبلو دې نه مخکې انهم کانوا قوما فاسقین یقینا دا بېدینه قوم فاسق قومو نو غرق مې کو د دې واقع په
دا مخکې صورتونو کې مختلفو مواضعو کې په تفصیل سره تیره شوې او یو مستقل صورت 29مه سپاره کې د صورت نوح په نوم باندې دی د دوی د غرقېدو هغه واقعات هم الله ذکر کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله استاد قهر او د غضب نه مونږ ته امان راکې. الله کریم زمونږ روجې عبادتونه ختمونه تلاوتونه ټول عبادات په خپل دربار کې قبول او منظور کې. الله کریم دا حاضر جمع وبخې زمونږ صغیره او کبیره ګناهونه مونږ ته معاف کې. په دې کلي او علاقه او په ټول وطن او ټول عالم اسلام باندې خپل رحمتونه را نازل کې. الله مریضانو ته شفای کامله ورکې. قرضداران د قرض خلاص کې، بندیان د بند خلاص کې. افغانستان کې د خیر او د عافیت قلاري او شریعت راولي، صلح او امنیت راولي، اتفاق او اتحاد راولي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وسلم.